امریکایي تبع زندانی په بدل کې را آزاد او هیواد ته راستون شو. د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ دا تبادله د اوږدو مذاکراتو په پایله کې نن د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ترسره شوه. محترم حاجي بشر ته په کابل نړیوال هوایي ډګر کې د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو او مجاهدینو له لوري تود هرکلی وویل شو. او د ده د راخلاصون په پار په انټرکانټیننټل هوټل کې یوه غونډه هم ترسره شوه چې د اسلامي امارت د لوړپوړو مسؤلینو په شمول د حاجي بشر د کورنۍ غړو ګڼ شمېر هیوادوالو او د رسنیو استازو ګډون کړی و. الهجره سټوډیو د حاجي بشر د را ازادېدو د ټول جریان په اړه یو ویډیویي راپور چمتو کړی شي په ډېر درنښت کې خپلو مینوالو ته وړاندې کوو. سارله مې شبګیر کې درته لاره په خیر راغلې، اذان د ازادۍ وشو سهار په خیر راغلې. سارله مې شبګیر کې درته لاره په خیر راغلې، اذان د ازادۍ وشو سهار په خیر راغلې. اذان د ازادۍ وشو سهار په خیر راغلې. په ویښه درته ګورم لکه خوب کې دې چې وینم، په ویښه درته ګورم لکه خوب کې دې چې وینم. عجبه د خدای راوستې له داره په خیر راغلې، اذان د ازادۍ وشو سهار په خیر راغلې. عجبه د خدای راوستې له داره په خیر راغلې، اذان د ازادۍ وشو سهار